درې وختو کې د لیدلو ډېره زیاته تلوسه وي چې باید وویني. یعنې هر څوک کوښښ کوي چې لومړی هغه انسان وویني. کله چې انسان پیدا سي په لومړي ځل باندې د کور ټول غړي وایي چې ته ودرېږه، څنګه ماشوم څنګه کوچنی دی چاته سوی دی زه باید اول ووینم. دوهم کله چې د یو ځوان واده وي بالاخره یې د ژوند په غټو هیلو کې د واده هیله پوره سي، مېرمن پیدا کړي، بیا نو ټول د دې کوښښ کوي چې ته ودرېږه زوم ووینم زوم څنګه دی. او درېیم کله چې دا انسان بالاخره له دې دنیا سره مخه ښه کوي، غسل ورکړل سي، دا انسان ته کفن ور واغوستل سي، بیا نو دوستان غواړي چې وویني چې ته په څنګه حالت کې دی. مستاسې درې هغسې حالتونه دي له پیدایښت څخه تر مرګه پورې د تلوسې په حالت کې خلک زموږ د لیدلو ارمان لري. نو راځئ ژوند هر وخت محترم وکړو، ژوند په عزت وکړو، تر څو دا دنیا او هغه دنیا مو دواړه له خوښۍ څخه برخمن اوسېږي. خدای تعالی دې توفیق راکړي. السلام علیکم.